هغه چې و په تبلیغ چې ولله چې ما ته کور طرف زیره راغلی چې المسکای دې پیدا سه خو چې کله بیا دا خبر مې واورېده چې نه د پښې سته او نه یې لاس ته وایي چې ګردش په مې په زړه تېره کړه چې یا الله دا موږ په کوم امتحان چې به اغوستلو. السلام علیکم کتونکو، موږ یو ځل بیا په بیټنو چې حاضر یو. یقینا د موږ هر پروګرام له درد نه خالی نه دلته رالو بیټنو ته. دا یو حافظ قرآن مو ولیده، یقینا د زړه ته مو ډېر دوک رالی ځکه چې موږ پروګرامونه ګورو، هر ځای ته لاړو، هر کور ته لاړو. خو یقینا د موږ بیماران پرون ویډیو چې ما ته تاسو ته ویلي وو چې داسې ډېر بیماران چې موږ په کیمرې باندې نسو ښکاره کولی. دغسې ګلان دي چې ته ګورې، دا وګوره د غریب لاس نسته ده، نه یې دواړه پښې سته دي. نو یقینا د دا یوه زندګي تېروي، دا یوه زندګي تېروي. نیکۍ موږ سره هم ناسته، هغه سره به خبرې کوو چې دا څرنګه کیسه وه او څرنګه مرحلات. زه تبلیغ ته تلم چې ما ته یې ټلیفون یې وکړی د کور ته نو چې تا خو لمسی پیدا شوی. نو زه ډېر خوشحال شوم چې الحمدلله چې ما لمسی خدای راکړ څخه. نو بیا بل ساعت بیا ما ته داسې غر ته راغی، ټلیفون باندې وویل چې لمسی خو دې پیدا شوی ده، خو ده خو نه یو لاس څه ده نه یې پښې څه ده، دوی سره پښې نه څه ده، لاس یې نه څه ده. نو زه بیا دومره خفه شوم په دې باندې هلکه ما وویل چې خدای پاک چې زه یې ونیي نو ځکه چې د پښې لاس نه سره دې باندې به ممتاز باندې به زه په وژې د چیرې شروع څه به پرې کوو. نو ما دا دومره وخت تېر کړ خو موږ داسې څوک فریاد نه وارد چې یار دا تا لمسی خو داسې ده لږ خو نه په حکومت کې موږ څوک پېژنو نه دلته موږ ته څوک راځي موږ خو داسې ځای شکرونه دي چې خدای د څوک باندې لګېږي نو داسې چې موږ هغه ته ووایو چې یار دا موږ لمسی ده داسې ممتاز ده چې دی به راني لیدون دي بیا موږ د جومات هغه دی واخلو په وژې باندې واړو کور ته کوټې ته ګډ کړو جینخه ځکه چې دی خو هسې چې نوي جوړه ور واغلو چې دی د کور نه رادوني چې دوه ورځې تېرې بیا د پردوګ هغه بزه کړي سره په لمانځه دغسې ولاړ چې په لمانځه مونږ راوړی ده دی لکه اوس هغه نشي کولی په کپړې سره بېلماز په هغه درېدیان شي په پښو باندې درېدیان شي. نو دا مهرباني دی چې د دې لپاره که چېرې داسې دا شپه مو ځورولی شو دوی چې موږ غریب خلکو وس مو رسېږي داسې هغه مستند جایداد موږ نه سره چې موږ ویل یا مو نوکري یا مو جایداد دي یا مو څه داسې غټ خاندان خلک موږ که نه غریب خلکو موږ ګزاره کوو سره اوس داسې د الله طرفه یو مشکل ور باندې راغلی چې دغه دپاره موږ ډېر تکلیف در څخه چې موږ اوسېدو ته موږ نه څوک پېژنو چې موږ هغه ته ورسي یار د دپاره څه شاغر ته وکړو دوی چې غولکۍ ته که لاړ شو نه مو شته چا سره تعلقات مو نشته دغه بیا چې تعلقات بیا موږ څوک دا خبره اوري ده. نو دته دا تکلیف ډېر ده ورته چې له کور نه روا شي نو په خدای کې زه دومره سخت تکلیف ما ته مزه چې افسوس د مال مسله داسې په تکلیف راځم ورته او دا مهرباني دې وشي. یو جهان مننه موږ درته نیکو، یو جهان مننه ته مه خفه کېږه. انشاءالله موږ خلک ډېر پښتانه خلک دي، یقینا دا نن سبا د سوشل میډیا دور ده، کور سره به د بیمار پروت وي خو څوک یې نه ویني. چې کله څوک په دغسې فیسبوک باندې راشي نو ډېر تکړه ملګري مو دي انشاءالله. ته مه خفه کېږه، زه د تا سترګې اوښکې وینه چې د راکو سترګو چې کومې اوښکې ولاړې دي یقینا دا ما زړه ته ډېر دوک راکړه. انسان چې یوه ګوته نه وي په هغې به چې چېرته د غریب نه دا لاس ته ده، دا لاس ته ته وګورې دا د لاس ته نه د غریب لاس ته ده نه د دا دواړه پښې سته ده. نو تا اوښکې انشاءالله موږ چې خپله غارونه وکړله ځکه چې موږ هر کور ته لاړلو، هر ځای مو وکتو یقینا د داسې بیمار موږ نه ده کتلی. دی حافظ قرآن هم ده، تقریبا وایي چې د 14 سپارې که 15 سپارې یادې دي دلته خپل کور چې مولي ورته نیولی د مولي ورته رادرومي. چې څوک ملګري موږ دا ویډیو ګوري موږ صرف مطلب دی چې موږ دا شاید په تاسو ته په فیسبوک ذریعې راولو. ګاونډیان یې داسې وي چې هغه دغه سړي ورته پته نه وي، ګاونډیانو هم ورسوچ شي. نو موږ دا ویډیو دغسې لپاره کوو چې د موږ لکي مروت ډېر تکړه کسان دي، داسې ورور مو که څوک وي چې دغه ځکه چې زندګي سړي ته الله ورکوي، زه نه څه درکوی نه جواد صاحب درکوی شي، دا به الله درکوي. ځکه چې عزیز صاحب خبره وکړه چې زه په هغه چې په تبلیغ چې ولله چې ما ته کور له طرفه زیره راغلی چې لمسکای دې پیدا سه خو چې کله بیا دا خبر مې واورېده چې نه د پښې سته او نه یې لاس ته وایي چې ګردش په مې په زړه تېره کړه چې یا الله دا موږ په کوم امتحان چې به اغوستلو موږ خپلې خبرې نه اوږدوو. دا ماشوم کا به یو وخت تاسو ته یو کښلی قرات وایي په هغه سره ځکه چې دا یو حفیظ ده، نه د پښې سته نه د لاس ته الله داسې غاړه ورکړې ده. خو چې نیکه دا خبره وکړه چې نن ته جوړه ورته وګڼو دوه ورځو بعده موږ جوړې ته ګورو دواړه جوړه بځئ ځکه چې دی داسې غریب کر شي په مځکې باندې کر شي د جوړه مکمله بځئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. زه مور چې پیدا سلام زه معذوره یم ما نه پښې سته دواړې انا مې لاس ته چې زه دلته سبق ته رادرومه بیا چې ما ته ګاډۍ منظوره سي الیا وظیفه ورته وسي بیا چې وظیفه ورته وسي الیا ګاډۍ ورته منظوره سي. ته دغه نور کله چې کرکټ کوي دا فوټبالونه کوي تاسو دا غواړي چې زه فوټبال کوم تاسو دا غواړي بیا دا ولې چې دا پښې دي تا خو مازدیګر چې سي ته خو به داسې د غمجن به ناست چې یا الله ما پښې نسته چې د نور کړه چې پښې سته چې دغسې ما پښې وې تا دا شوق سته ده مازدیګر خو به ته مزړه به درلودې ځکه چې دا ټول خلک وینې کرکټان کوي دا فوټبالونه کوي ته مازدیګر په تا څرنګه تېرېږي ما زه پریشان بس سبق تا ته خالي زړه درلودې ناستې زاړې مازدیګر ناستې زاړې خالي ملګرو یو ځاخل مننه کوو بس ماشوم ښکلې خبرې وکړې یقینا د موږ ته زړه راوستله ځکه چې سړی مازدیګر نوجوان یې هر سړی ډګر ته پرېږي کرکټ ته پرېږي دی غریب وایي چې زه په کول باندې ناست یم بس خالي بس زړه نه ما نه بل څه شانې خالي بس زاڼه زه وایم چې یا الله د دومره خلکو ته دې پښې لاس ورکول که نه یا الله ما کومه ګناه کړې وه خو بس دا په موږ باندې امتحانات راغلي دي په دغه نیکه باندې راغلي دي په دغه ماشوم راغلي دي یقینا دا ډېرې سختې روژې دي الله دې هر مسلمان ونه ساتي. دا یو نوجوان د دین سبق وایي 19 سپارې هم یادې دي دا د یو الله ډېر ښکلی بنده ده خو بس د الله دغه یو پښو نه لاسو نه محروم کړی ده د خالي ځي هغه چې دا یو لاس روغ ده دا یو لاس یې روغ ده نه پښې د غریب سته دي نه لاس ته دي نو دغو خلکو په موږ باندې حق سته ده نو دغه زړګي ته د یوې ویلچیر که داسې ملګری چې وظیفه ورته منظوره کړي یا داسې ملګری چې وظیفه مخه نه ویني د سره د نغدو مدد وکړي دا به هم ښکلې خبرې ځکه چې دلته په میټنو چې په تاجوړو چې په لکي مرو چې ډېر تکړه ډېر پښتانه خلک اوسي یقینا د دغه زړګي به وکړه زړه مزه کوو پروګرامونه موږ هر ځای کوو خو داسې پروګرام موږ چېرته نه ده کړی یو جهان